السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده ولې په ارد تار کې ګرم تار راځي. اول د دې علتونه، لاملونه او سببونه څه دي. دوهم د دې د حل لارې څه دي. دریم د دې تاوانونه او نقصانونه څه دي. څلورم څنګه منګه چې کولی شو چې په ارد تار کې فاز تار یعنی ګرم تار راځي. د دې ټولو مهمو معلوماتو پر رابطه باندې زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او عمومي معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دوستانو دا ویډیو مه میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ. دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د درې مهمو لاملونو له وجې په ارد تار کې فاز تار راځي چې عبارت دي دوستانو. اول لوز ویرینګ، کله چې دوه ویرونه موږ جین کوو یو ځای کوو او دغه ټانکه لګوو دوستانو، دا ټانکه ډیله وي، نو د دې د وجې دا ویر چې د دوستانو د برقي اپلاینسو برقي وسایلو د باډۍ سره ټچ کیږي. نو په دې صورت کې په ارد ویر کې فاز کرنٹ راځي. دوهم لامل دا دی چې کله پاور کیبل کې ویرینګ چې د فاز نیوټرل او ارد چې دی دوستانو دا ویرونه هیټ شي، ګرم شي، نو فاز ویر چې دا د ارد ویر سره دا یو ځای شي. په دې صورت کې په ارد ویر کې دوستانو فاز کرنٹ راځي. او دریم لامل دا دی چې کله برقي اپلاینس برقي وسایل چې مونږ یې د بر څخه لګوو په دې کې رطوبت پیدا شي، لکه فرج، واشنګ ماشین، ایر کنډیشن او داسې نور برقي وسایل، دې کې لمدبل پیدا شي، نو دې کې دوستانو فاز چې دا د باډۍ سره ټچ کیږي او په دې صورت کې په ارد ویر کې دوستانو دې کې فاز کرنٹ راځي. د دې درې مهمو لاملونو له وجې په ارد ویر کې فاز کرنٹ راځي. دوهم راځو دوستانو، کله چې په ارد ویر کې فاز کرنٹ راځي د دې د حل لارو او طریقو ته. د دې د حل لارې دا دي دوستانو چې کله په ارد ویر کې فاز کرنٹ راځي نو اول تاسو دوستانو باید هغه برقي اپلاینس، هغه برقي وسایل چې دې ته ارد کنیکشن شوی وي دا ټول آف کړئ، یعنی دا ساکټونه د دې سویچونه راوباسئ او بیا وګورئ دوستانو چې دا خو د باډۍ سره ټچ نه دي. دوهم دوستانو د دې پاور کیبل به وګورئ چې دا په خپلو کې فاز د نیوټرل سره یا د ارد سره خو یو ځای شوی نه دی. او دریم دوستانو دا به وګورئ چې دې کې رطوبت خو پیدا شوی نه دی، دا ماشین رطوبت خو نه لري. نو دوستانو او بیا د دې نه وروسته بیا تاسې مین بورډ وګورئ چې مین بورډ کې خو د دې ارد تار چې تاسې کوم تیر کړی په مین بورډ کې کوم د دې تار لوز شوی کټ شوی خو نه دی، د باډۍ سره ټچ شوی خو نه دی. نو په دې څلورو طریقو سره دوستانو تاسې کولی شئ ارد ویر چې دا چیک کړئ او د دې حل لارې دوستانو راوباسئ او د دې کوم مشکل چې پیدا شوی دی د حل فصل کوي. دریم راځو دوستانو ډس ایډوانټیجو ته، نقصاناتو ته. کله چې ارد ویر کې فاز کرنٹ راځي، اصلا ارد ویر چې دوستانو دا د هومن باډي د سیفټي لپاره د حفاظت او ساتنې لپاره جوړیږي، خو کله چې دوستانو دا شارټ شي نو په دې صورت کې زموږ د هومن باډي لپاره دا ډیر ډینجر او خطرناک وي. او کله چې دا مشکل دوستانو په ارد ویر کې پیدا شي نو د هغې ته جدي پاملرنه وشي او په وخت سره دوستانو د دې کوم مشکل چې راغلی دا حل فصل کی او بیرته دوستانو کوم ارد ویر چې دا خپل سیستم ته واړئ ترڅو زموږ د هومن باډي حفاظت او ساتنه وکړي. څلورم راځو د ارد ویر د چیک کولو او ټیسټ کولو طریقې ته. عموما ارد ویر په درې طریقو سره ټیسټ او چیک کولی شو چې عبارت دی. اول د ټیسټر په واسطه باندې چیک کولی شو. دوهم د ډیجیټل ملټي میټر یا ډیجیټل کلیمیټر په واسطه چیک کولی شو. دریم د سیریز بورډ په واسطه باندې چیک کولی شو. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.